خپلو زړه ته رانږدې او مخلصو مشرانو ته مونږ کلونه ستاسو د شفقت تر لاس لاندې وخت تیر کړ. مونږ واړه ستاسو تر مهربانۍ لاندې رالوی شو. مونږ په کامله معنا درته اخلاص لرو. نن ستاسو په امر مونږ سرو لمبو ته روان یو. ستاسو امر دی چې ځانونه قربان کړئ. نن مونږ ستاسو په امر روان یو. ممکن د الله تعالی په نصرت ډیر ژر خپل موټر بم هدف ته ورسوم او نور به بیا دا فدایي نه وي چې لیکنې کوي. زمونږ د وینو مسؤلیت مو په غاړه کې دی. مونږ مه هېروئ. زمونږ څومره ملګري چې تللي وروستۍ خبره یې دا ده چې مشرانو ته مو ووایه مونږ مه هېروئ او زمونږ پاتې ملګرو قدر او احترام وکړئ. د هغوی د احساساتو د جذبې قدر وکړئ. څنګه چې مو موږ ته په استشهاد کې قدر راکاوه د عملیاتو پر وخت، نو همداسې د پاتې استشهادي ملګرو قدر وکړئ.